د هند د ملي امنیت اړوند ادارو له لوري دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي افغانستان ته د دفاعي سیستم سپارلو وړاندیز کړی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د هند د ملي امنیت اړوند ادارو له لوري د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي افغانستان ته د دفاعي سیستم د سپارلو وړاندیز وکړ. د سرچینو په وینا دا وړاندیز د سیمې د وروستي امنیتي بدلونونو، د سرحدي کړکېچونو او د جنوبي اسیا د ستراتیژیک توازن د ساتلو په موخه تر جدي غور لاندې نیول شوی دی. ویل کېږي چې د دې اقدام اساسي موخه د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د هغوی دفاعي وړتیا لوړول دي. امنیتي کارپوهان باور لري چې په سیمه کې د قدرتونو ترمنځ رقابت زیات شوی او افغانستان د جیوپولیټیک موقعیت له امله مهم رول لري، نو ځکه د دفاعي سیستمونو ورکول کولی شي د توازن په ساتلو کې مرسته وکړي. خو له بلې خوا د هند پوځي متخصصینو د حکومت مشرتابه ته خبرداری ورکړی چې یوازې د دفاعي سیستم لیږد به بسنه ونه کړي. د دوی په وینا که افغان ځواکونه د پرمختللو دفاعي توغندیزو سیستمونو تخنیکي او عملي روزنه ترلاسه نه کړي، نو ښایي دغه وسایل په سمه او اغېزناکه توګه ونه کارول شي. کارپوهانو ټینګار کوي که هر ډول پرمختللي دفاعي تجهیزات کارول ځانګړي تخنیکي پوهه، روزنیز پروګرامونه، د ساتنې او ترمیم سیستم او دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. که دا ټول اړخونه په پام کې ونیول نو شونې ده چې ورکړل شوی سیستم یا خو بې ګټې پاتې شي او یا هم له تخنیکي ستونزو سره مخ شي. ځینې سیاسي شنونکي بیا وایي که هند دا ګام عملي کړي نو دا به د افغانستان او هند ترمنځ د دفاعي همکاریو نوی پړاو وي، خو ورسره په سیمه په کچه سیاسي او ډیپلوماتیک غبرګونونه هم راپارولي، ځکه چې هر ډول پوځي همکاري د ګاونډیو هیوادونو له نظره مهم بلل کېږي. تر دې دمه د هند حکومت په رسمي توګه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې، خو تمه کېږي چې دا موضوع به د امنیتي شورا په لوړه کچه بحث شي او د سیمې وضعیت له ارزونې وروسته به پرې نهایي دریځ ونیول شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.